سلامونه او وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستي خبرونو ته. نن پنجشنبه د سلواغې 9مه نیټه ده چې د 2024 کال د جنوري له 9مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. کندوز کې د نشهیي توکو د پلور په تور 4 تنه نیول شوي. د بغلان د بورې دولتي فابریکې 120 ټنه بوره تولید کړې ده. په یو میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې نږدې 200,000 ټنه انتقالات ترسره شوي. او سعودي عربستان ویلي چې د ایران پر ضد د هر ډول پوځي برید لپاره به اجازه ورنکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. کندوز کې د نشهیي توکو د پلور په تور 4 تنه نیول شوي. د کندوز ولایت د امنیه قومندانۍ اړوند د اول سم د امنیتي پولیسو منصبینو وړمه ورځ 4 تنه د نشهیي توکو د پلور په تور نیولي دي. د امنیه قومندانۍ ویان جمعالدین خاکسار وایي نیول شوي کسان چې 2 تنه د کندوز ښار د کوبهي او 2 تنه نورې د پل سلام سیمې اوسیدونکي دي. د 1910 ګرامه چارسو د خرڅلاو پر مهال په لاس ورغلي دي. چارواکي زیاتوي چې یاد کسان به د لومړنیو پلټونو تر بشپړېدو وروسته اړوندو عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د بغلان د بورې دولتي فابریکې 120 ټنه بوره تولید کړې ده. د یادې فابریکې مسؤلین وایي چې سږکال له 800 ټنه لبلبو څخه یاد اندازه بوره ترلاسه شوې ده. د مسؤلینو په خبره په یاده فابریکه کې شاوخوا 300 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د فابریکې مسؤلین د لبلبو د کار زیاتېدو غوښتنه کړې تر څو وارداتي بورې اړتیا کمه شي. دغه فابریکه اوس مهال د 4 ساعتونو اوږدو کې د 500 ټنه لبلبو د پروسس وړتیا لري. په یو میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې نږدې 200,000 ټنه انتقالات ترسره شوي. په تېره یو میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې نږدې 200,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. ټول ګټو چارو وزارت ویلي چې تېره میاشت د حیرتان اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې 699,820 متریک ټنه توکي لېږدول شوي دي. په یادو توکو کې 1,025 ټنه توکي صادر شوي دي. او روسي خبردار چې سعودي عربستان ویلي چې د ایران پر ضد د هر ډول پوځي برید لپاره به اجازه ورنکړي. د الجزیرې ټلویزیون د راپور له مخې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د ایران له ولسمشر مسعود پزشکان سره په خبرو کې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د اختلافاتو د حل پر ډیالوګ ټینګار کړی. د راپور له مخې د ایران ولسمشر ویلي هیواد ته د امریکا ګواښونه یوازې د سیمې ثبات ته زیان رسوي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله عمر شه.